هغه څه دا راته ووایي چې تورغل وایرل کس راوته مطلب ډېر وایرل شو هغه چې کوم انکشافات پیدا کړي نو آیا دا دې کې حقیقت شته؟ دا ټول حقیقت دی. د تېرو 9 کالو نه 9 نیمو کالو نه زه بیا دا خبره کوم چې د ټوپک شپې لای نیب او تحریک انصاف په شریکه دا صوبه ولوټله، په شریکه دا صوبه یې لوټ کړه. لوټ نوکرۍ کلاو خرڅې شوې. ټیسټینګ ایجنسو ته تاسو وګورئ چې زمونږ په پښتونخوا کې یوه ډېره مستنده اداره ایټا موجوده ده. ایټا هغه دوی شاته کړه. ان ټي ایس یې راوستو، اف ټي ایس یې راوستو، اے ټي ایس یې راوستو. او زما دا پروګرام چې څومره خلک ګوري په دې ټولو کې وزیران او مشیران او ممبران دا ورسره شامل وو. دا د هغوی پارټنران وو. په اربونو روپۍ په هغې کې وګټلې. لیزونه یې کینسل کړو. پی ډو کې کرپشن وکړو، خیبر بینک کې کرپشن وکړو، بی آر ټي کې کرپشن وکړو، بلین ټری سونامي د کرپشن دپاره کولاو کړه. پرنټینګ بزنسز ته تاسو وګورئ، بورډ آف گورننس ته تاسو وګورئ او ښکاره دې ته وګورئ چې عمران خان صاحب ناجایزه هلیکاپټر استعمال کړ. ناجایزه په اسمبلی کې د هغې اکثریت و چې هغه ناجایزه استعمال یې وکړو او بیا ترېنه تپوس کېدو نو په هغه اسمبلی کې د دا اکثریت و په هغه اسمبلی کې د عددي اکثریت په بنیاد باندې ترمیم یې وکړو او هغه ناجایزه استعمال یې د ځان لپاره جایز وګرځاو. تاسو دې انټینشن ته وګورئ چې دومره کولاو ډاکه د پاکستان په تاریخ کې به پښتونخوا چا نه ده ویلې. دا نظام کرپټ دی. په دې کې په هر حکومت باندې د کرپشن الزامونه موجود دي. خو دومره په ښکاره توګه باندې پښتونخوا چې عمران خان او د هغه ډلې څنګه لوټ کړه دا تاریخ دی او دا به اوس راوځي. دا یو تورګل نه دی، دلته خو هر سړی تورګل دی، هر سړی به راپاسي او خبره به کوي. لهذا ډېر ناروا شوي دي په دواړو لاسو باندې نه چې بلکې په درې واړو لاسو باندې دا پښتونخوا چې دا دوی لوټ کړې ده.